شخصي ضمیرونه په جرمني ژبه کې پرسونال پرونومن. راځئ چې نن شخصي ضمیرونه وپېژنو او که لا تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي، هیله ده چې همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. ویډیو راسره تر پایه وګورئ. لوسټ. پرسونال پرونومن، شخصي ضمیرونه. پرونومن، ضمیر. ګرانو لیدونکو، راځئ چې لومړی ضمیر وپېژنو. ضمیر هغه کلمه ده چې د نوم پر ځای استعمالیږي او دنده یې د نوم د تکرار څخه مخنیوی دی. لکه څرنګه چې ګرانو لیدونکو موږ او تاسې په پښتو ژبه کې مفرد او جمع ضمیرونه لرو، لکه زه، موږ، ته، تاسې، هغه، هغوی. په همدې ډول په جرمني ژبه کې هم دي. راځئ چې لومړی مفرد ضمیرونه وپېژنو. سینګولار پرونومن، مفرد ضمیرونه. ایش یا ایخ، زه. ایش یا ایخ د لومړي شخص مفرد ضمیر دی. ګرانو لیدونکو، دلته مو یو ټکي ته پام وي چې ځینې خلک یې ایش او ځینې خلک یې ایخ تلفظ کوي، چې دواړه تلفظونه صحیح دي. ایش یا ایخ، زه. د لومړي شخص مفرد ضمیر. دو، ته یا تا. دو د دوهم شخص مفرد ضمیر دی. دو، ته یا تا د دوهم شخص مفرد ضمیر. ایا، هغه، نارینه. ایا د دریم شخص مفرد نارینه ضمیر دی. ایا، هغه، نارینه. زی، هغې، ښځینه. زی د دریم شخص مفرد ښځینه ضمیر دی. زی، هغې، ښځینه. اس، یو شی یا یو څیز. د دریم شخص مفرد خنثی ضمیر دی. اس، یو شی یا یو څیز. دا و مفرد ضمیرونه. راځئ چې اوس پلورال پرونومن یا جمع ضمیرونه یو ځای سره زده کړو. ویا، مونږ. لومړی شخص جمع ضمیر دی. ویا، مونږ. د لومړي شخص جمع ضمیر. ایا، تاسې. دوهم شخص جمع ضمیر دی. ایا، تاسې. دوهم شخص جمع ضمیر. زی، هغوی. د دریم شخص جمع ضمیر دی. زی، هغوی. د دریم شخص جمع ضمیر. زی، تاسو. د دوهم شخص مفرد او جمع ضمیر دی. ګرانو لیدونکو، دلته مو یو ټکي ته پام وي چې د دې ضمیر اس همیشه په غټ توري باندې لیکل کیږي او له دې ضمیر څخه موږ او تاسې په رسمي ځایونو کې او یا که چیرې غواړئ له چا سره مؤدبانه یا محترمانه وغږیږئ، نو له دې ضمیر څخه ګټه اخیستلی شو. زی، تاسو. د دوهم شخص مفرد او جمع ضمیر دی. ګران لیدونکو، کیدای شي ستاسو ذهن کې سوال پیدا شوی وي چې دلته خو موږ 3 ډوله زی ضمیرونه ولوستل. راځئ دلته یې فرقونه یو ځای سره زده کوو. لومړی، زی، هغې. د دریم شخص مفرد ښځینه ضمیر دی. ټول په وړو تورو باندې لیکل کیږي. زی، هغې. دوهم، زی، هغوی. د دریم شخص جمع ضمیر دی. دا هم ټول په وړو تورو باندې لیکل کیږي. زی، هغوی. دلته مو ګرانو لیدونکو یو ټکي ته پام وي چې د دې دواړو فرق په مفرد او جمع کې دی. لومړی د دریم شخص مفرد ښځینه لپاره استعمالیږي
او دوهم د دریم شخص جمع لپاره استعمالیږي. فرق یې په جمع او مفرد کې دی. دریم زی تاسو د دوهم شخص مفرد او جمع ضمیر دی. دا زی د دې اس همیشه په غټ توري باندې لیکل کیږي او په رسمي ځایونو کې ورڅخه ګټه اخیستلی شو او که چیرې غواړئ یو چا سره مؤدبانه یا محترمانه وغږیږئ له دې زی څخه ګټه اخیستلی شو. راځئ چې اوس دا ضمیرونه په یو څو جملو کې وکاروو. Kannst du mir helfen؟ کولی شي ته له ما سره مرسته وکړې. دلته دو د دوهم شخص مفرد ضمیر په حیث استعمال شوی دی. Kannst du mir helfen؟ کولی شي ته له ما سره مرسته وکړې. Er heißt Ali. د هغه نوم علي دی. Er دلته د دریم شخص مفرد نارینه ضمیر په حیث استعمال شوی دی. Er heißt Ali. د هغه نوم علي دی. Wir sind Studenten. مونږ زده کوونکي یو. دلته wir د لومړي شخص جمع ضمیر په حیث استعمال شوی دی. Wir sind Studenten. مونږ زده کوونکي یو. دا په جرمني ژبه کې پرسونال پرونومن شخصي ضمیرونه. هیله ده چې یو څه به مو ترېنه زده کړي وي. له هیره مو راباسئ چې یاد یې کړئ، تمرین یې کړئ او په روزمره ژوند کې ورڅخه ګټه واخلئ. او که لا تراوسه مو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي، هیله ده سبسکرایب یې کړئ او ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. Bis bald. Tschüss.